د مینو ډولونه هم کتابچه کې شته. مینیو مو وګورئ او دا زموږ د خوړو ډولونه دي. سلات او نور د څښاک شیان هم شته. زما په اند دا خواړه ډېر ښه دي او د خلکو به هم ډېر خوښ شي. ستا په اند دومره ډېر لګښت موږ ورکولی شو؟ نه کېږي چې لږ ارزانه خواړه وټاکو. ښه نو دا به وټاکو. ښه څه مو وکړل؟ همدا ځای مو ونیوه؟ هو ومونیوه. هیله لرم خوښ مو شي. ښکلی دی. ما هم د ساز کار حل که. د څه ساز هارونه؟ کوژده کې چا ساز راوستلی؟ د سلیم هم داسې شیان نه خوښېږي. د سلیم به نه خوښېږي، زمونږ خوښېږي او له ساز پرته خو کوژده نه کېږي. باید ښه ډېره خوشحالي وکړو او زړونه مو توش کړو. واخله دا یې شمېره ده. لږه بیه یې پورته ده خو ښه ساز وهي. پروا نه کوي، ارزښت یې لري. ښه نو ماښام به سره ووینو. زویه دلته راشه. مهرباني وکړئ. د شمېر په اړه وروسته درته زنګ وهو. سمه ده؟ سمه ده ښاغلیه. دا ماته راکئ. مننه. ژوندی هیله اوسئ. کوم هر کله راشئ. د دې لپاره چې په موږ فشار راولي هر څه تر ټولو په لویه بیه نیولي دي. دا څه رقم سړی دی؟ زه هم نه پوهېږم. تیار شئ. 3 2 1. خدای دې ستا بخت هم خلاص کړي سهرا. تل خو همداسې نه پاتې کېږي. اوس یې وخت را رسېدلی چې مو راته هو ووایي. خدای دې خیر ورکړي. زه یوازې پرې نه ښودم. که د هغه مرسته نه وای دا کوژده به مو نه وه شوې. اصلي هیله کوم داسې مه وایه. کالي په دې اړه پوه شي نو بیا. سمه ده سهرا غلی شوم. خو زما د خبرو په اړه ښه فکر وکړه. په دې عمر کې دومره ښکلا سره هیڅوک نشي کولی یوازې ژوند وکړي. خدای پوهیږي کیدای شي واده به مو یو ځای وي. ښه راغلاست. مننه. ښه راغلاست. مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ. ډېره مننه کوم. په خیر راغلی. ښه راغلاست. مننه کوم. په خیر راغلی. په خیر راغلی. مننه کوم. والا دا خو ډېره بده ده ښاغلی عثمانه. په خیر راغلی. مهرباني وکړئ. څنګه یې؟ ښه یم. ته څنګه یې؟ زه په خپلو جنجالو کې بند پاتې شوم. هیر مې شو چې د احمد ورور پوښتنه وکړم. بیا وایم چې هغه زما ورورم دی. اوس پوه شوم چې زما له درد نه د هغه درد ډېر لوی و. اوس خبر شوم. داسې مه وایه. تا هم ډېر جنجالونه درلودل. خو وګوره اوس هر څه د پخوا غوندې ښه کېږي. تاسې د دویم ځل لپاره کوژده کوئ. احمد مې لیک پیدا کړه.
له خدای نه ډېر شکر کوم ټولې ستونزې حل شوې. خدای دې وکړي چې اصله مخه شي. انشاءالله. کوژدن مې د لږ وخت لپاره تختوم. ملګرو ته مې ورپېژنم. حالا نو هغوی ټول غواړي چې تا وګوري. بخښنه غواړم نیسا. ماشومه دلته راشه راشه. ووایم واکشه څنګه چې درته وایم هماغسې وکړه پوه شوې. آی دا خو له صحرا نه ښکلې ده. څو کلنه به وي؟ ځوانه ده. کیدای شي 15 کلنه به وي. د دې ځای نجونې خلاصې شوې. اوس د سورې د نجونو په جنجال کې پاتې یو. هسې هم بازار خراب دی. هو بازار خراب دی، خو دا جلۍ به په بازار کې برکت واچوي. ته هم دلته کښېنه او هر څه په خپلو سترګو وګوره. البته چې کښېنم. او هو هر څوک چې زما په قسمت کې وي ما به پیدا کړي. فال کې مې تل هم داسې راوځي. اوس خپل فالونه هم ګورې. خو د ګلانو فال تل رښتیا وي قربان دې شم. واخله دی کې دې فال وګوره. بس دی نو سهرا، لکه کله چې دلته راغلی یې خفه یې. او هو تا خو په خپله سلیم ښوونکي ته وویل چې کوشته وکړي. هو دا د دواړو لپاره د خیر کار و. خدای دې هغوی خوشحاله لري. سهرا، جابر ستاسې په کور کې دی دې خبرې سره ډېره ډاره کړې یم. که تاسو ته زیان ورسوي بیا زما په اند دا خبره باید سلیم ته ووایو. نه، هیڅوک هم باید پوه نشي. او سلیم خو هیڅکله هم نه. ډېر ښه کار وشو ملګريه. هو رښتیا وایي ملګريه. علي وروره ووایه. سمه ده، زه یو کار لرم بیرته راځم. څه شوې ته چېرته ځې؟ لاره ته دلته څه کوې؟ او دا موټر دې له کومه که؟ څنګه دی خوښ دې شو؟ ومې نه غوښتل چې دلته دې زړه په تنګ شي. ما ویل چې او چېرته چکر لاړ شو. سمه ده، خو که څوک تا وویني بیا کاش چې نه وای راغلی. زنګ به دې وهلی و، ما به په یوې بهانې ځان در رسولی و. کومه خبره نه ده زویه، آرامه اوسه. ستا لپاره مې دا موټر په کران نیولی. هله راځه چې پلار او زوی چکر ووهو. څه شوي؟ له خپلې کوژدې تښتئ؟ نه، تازه هوا ته راووتلم.
خانه ولې دومره وارخطا ښکاري؟ د پیسو په اړه اندېښنه مه کوه، هغه کار ما حل که. باید صبر ولرئ، واده هم را روان دی. واده خو به ډېر نه ځنډوي. ژوندی اوسئ، ډېر ژر به دې پیسې درکړم. ښه به وي چې داسې خبرې ونه کړي. اوس خو کار هم نه کوي. په هر حال د ورونو په منځ کې دا خبرې معنا نه لري. همدومره تازه هوا به څه نه کوي. زه دننه ځم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دا ته څه کوې؟ تلاوت کوم خوري. تا به هم قرآن تلاوت کوه. حتی له مانه هم تکړه وي. ما ښه یې؟ هېڅ فکر نه کوم. الیف کوم څه چې انسان زده کړي وي هغه په اسانۍ نه هېروي، او قرآن شریف خو هیڅ کلام له حافظې نه پاکیږي. قرآن ژوندی دی، او څوک چې له زړه نه تلاوت کړي په ژوند کې یې رڼا راولي. بله دا چې انسان د قرآن په تورو کې د کائناتو لویوالی ویني. په دې پوهیږي چې دا ټول مخلوقات لوی خدای پیدا کړي. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس ډیر وخت کېږي چې علي دلته نه ښکاري. سهرا له ملګرو سره به یې د باندې به تللې وي، اوس به بیرته راشي. زه له ایفا نه پوښتنه کوم. ایفا، علي چیرته دی؟ لږ مخکې د باندې ووته. د باندې ووته؟ هغه چیرته لاړه؟ نه پوهېږم سهرا ترورې، یو هلک راغی، هغه ته یې په غوږ کې کوم څه وویل. علي هم وویل چې بیرته راځم. سمه ده، پوهه شوم. زه یو ځل ګورم. اصلي لورې، هله نو دا ګوتمۍ په ګوته کوي. میلمانه ستړي شوي، دا کار خلاص کوي. ترور مې سهرا پسې تللی، پتنوس باید سهرا ونیسي. ایش، ښه پرته له سهرا نه دا کار هیڅ نه کېږي. هو نه کېږي، باید پتنوس هغه ونیسي. د لیلې وروسته درته وایم مورې. همدا هلک و. مننه ایفا، ته لاړ شه. زویا، لږ مخکې تا علي ته غږ کړی و. هو، یو کاکا راته ویلي وو دلته له یو ښکلي موټر سره راغلی و. یو کاکا؟ چا خپل نوم یې درته وویلې؟ نه، څه یې ونه ویل، خو وروسته له علي ورور سره یو ځای لاړه. څه؟ حاجرې؟ سهرا مې لټوله خو پیدا مې نه کړه. د کار په وخت کې بیا ځان پټوي، له قصده داسې کوي. مورې، زه له ایفا نه پوښتنه کوم. ښوونکیه، ستونزه رامنځته شوې. خیرات دی، څه شوي؟ علي نشته ښوونکیه، مورې اوس هغه لټوي. خو
ته د خپلو ملګرو ته څه مه وایه مهمه خبره نه ده زه یې حلوم سلیمه چیرته ځې اړتیا نشته چې صحرا پسې لاړ شي د اصلي خبره جدي منیسه خانم شابه پتنوس ونیسي تاسو باید دا ګوتمیزر په ګوته کړئ دومره خلک خو نشي کولی چې صحرا ته په تمه شي کېدای شي میرمن صحرا والی په کومه ستونزه کې وي میرال میرمنې هغوی د هېواد کې ماته امانت دي تر څو چې ډاډمن نشم هغوی ښه د زړه مې نه ارامېږي لیونتوب مه کوه سلیمه نن ستا کوژده ده که اصله پرېږدې او لاړ شي هغه به ډېره خفه شي زه به همدا ځل ته هېڅکله ونه بخم سلیمه اصله ماته مهمه ده نه غواړم چې خفه شي هغه هم په داسې حالت کې خو دا زما شخصیت دی څوک چې ستونزه ولري زه یې نشم پرېښودلی هیله کوم ما سره مرسته وکړئ وګوره دې نن ډېر کسان دي ته نشي کولی چې اصله یوازې پرېږدي هر څنګه چې کېږي زه هغوی پسې ورځم ته غواړې حالت کنټرول کړې او یا یې نورم خراب کړي میرال میرمنې پرېکړه ستا په لاس کې ده یعنې ته ماته ګواښ کوې نه زه نه غواړم چې اصله خفه شي تاسې به هم نه غواړئ چې هغه خفه شي هیله کوم په هماغه لومړي سر کې مو باید صحرا له دې ځایه شړلې وای اصلي زما خبره دې هېڅ ونه منله اوس په خپله کوژده کې هم صحرا پسې لاړ مورې علي زویا اوف ډیر شکر دی پاسپورت یې دلته دی خو که جابر وغواړي علي ځان سره وتښتوي نو پاسپورت ته اړتیا نه لري دې ورځو کې د پولو حالت خراب دی ته هم رښتیا وایې چیرته ځې صحرا زر باید علي پیدا کړم زما زمری زویا موټر چلول در سره ښه ښکاري رښتیا پلاره دا موټر ډېر ښکلی دی تا ته به یې واخلم ته خو یې یو ځل وغواړه په رښتیا یې راته اخلې هو واخلم یې پیسې خو ځان سره خبر ته نشم وړی که تا ته موټر وانخلم په دومره پیسو به څه وکړم که ته غواړې د پاچا په شان ژوند وکړې نو بیا راځه سوریه ته لاړ شو هغه زموږ خپل هیواد دی زویه پیسې او شتمنۍ هم همالته دي خلک راته درناوی هم لري صحرا میرمنې صحرا میرمنې چیرته یې سلیم ښوونکی علي ورک دی موږ هغه لټو تاسې چیرته یې زه هم درځم نه اړتیا نشته چې راشې او هو نن ستاسې کوژده ده نه غواړم درته ستونزه جوړه شي صحرا میرمنې تر څو چې علي پیدا نه شي ځم نه ځم ووایئ چیرته یې سمه ده سمه ده دا سلیم بیا چیرته ورک شو خورجانې دوی ټول کارونه هم داسې دي زه خو په هیڅ هم پوهه نشم خورجانې دا کوژده باید زر وشي خو زوم ورک دی ډیره بخښنه غواړو میرال موږ باید لاړ شو کور کې ناروغ لرو ښه سمه ده ډېره مننه
خدای مو تل خوشحاله لره. ډیره مننه کوم ایلی تروري. هیله کوم. سلیم ونه لیده خو زما له خوا ورته مبارکي ووایي. همدلته چیرته و خو اوس به راشي. خو موږ نور نشو په تمه پاتې کېدلی، زموږ له خوا ورته مبارکي ورکوي. بیا هم مننه چې راغلی. خدای پامان. دا سلیم چیرته ورک شو نه پوهېږم. نورې د باندې به تللی وي. زه پیدا یې که نو؟ سمه ده ورځم. زما پان باید سلیم ته ووایو چې جابر تاسو کره اوسېده. داسې هیڅ نه کیږي. که خبر شي هغه ته به هم جنجال جوړ شي. زه هیڅ نه غواړم وروسته له دې سلیم ښوونکي ته کومه ستونزه جوړه کړم. سمه ده، نه ورته وایو. آیا کوم څه مو پیدا کړل؟ پولیسو ته به خبر ورکوم. پولیسو ته خبر نه ورکو. یعنې اړتیا نشته چې پولیسو ته خبر ورکو. او هو تر اوسه خو نه پوهېږو چې څه شوي. کیدای شي علي بله ملګرو سره یې وي. رښتیا وایې؟ کیدای شي هسې ورخطا شوي اوسو. لومړی باید هغه ځایونه وګورو چیرته چې علي ډېر ځي. سمه ده. راځئ. که شله شي چې پولیسو ته خبر ورکوو بیا نو موږ مجبوره یو چې ووایو جابر موږ کره اوسېده. صبر وکړه، اندېښنه مه کوه. زه څنګه اندېښنه منه کوم حاجرې. که هغه پوه شي چې جابر موږ کره اوسېده او موږ پټ ساتلی و. راځه سهرا، هله راځه. سلیمه موبایل ته دې ځواب ورکړه. میرا ټول خلک موږ ته په تمه دي چې څه وخت به مراسم پیلوو. زموږ زوم د تل په څېر بیا هم ورک دی. هارونه فیته مې هیره شوې. سلیم مې هغه پسې ولیږه. فیتې اخیستلو لپاره دې زوم ولیږه؟ بل څوک نه و نو څه مې کړي وای. له سهاره یې هرې خوا ته منډې وهم، فکر مې کار نه کوي. سمه ده پلاره، دومره د اندېښنې وړ خبره نه ده. ته بیا څه پټوې؟ زه ووایم مورې. سلیم بیا هم خپل کار وکړ. افسوس دې وي په تاسو. سلیم څه کړي؟ هارونه ته غواړې څه ووایې؟ زه پوهېدم چې همداسې به کېږي. څه شوي ما ته هم ووایه. سمه ده درته یې وایم، خو لومړی د باید پلار ارامه کم صبر وکړه. سلیم خو به نه وي تښتېدلی. ته وګوره تر اوسه نه دی راغلی. اسانه خو نه ده چې ناروغي سره کوژده وکړي. زما پان چېرته به ځان سره په دې اړه فکر کوي خورجانې. هو سمه ده هارون جانه، ارامه اوسه، بېرته به راشي که نه. پلاره هیله کوم نه غواړم ګډوډي رامنځته شي. دې کار سره ما هم خفه کوي. ای تاسې پوهېږئ سهرا هم هېڅ نه ښکاري. دواړه یو ځای ورک شول. کیدای شي سهرا ته کوم کار پیدا شوی وي. خو سلیم به چیرته وي؟ ولې وارخطا یې اصلي؟ سلیم او سهرا دواړه ورک دي. لاړ شه هغوی پیدا که کنه نو هر څه به خراب کم. سمه ده ارامه اوسه، په سختۍ تر دې ځای را رسېدلي یو. هر څه مه خرابوه، زه هغوی پیدا کوم. سهرا مېرمنې، تاسو چیرته یې کومه خبره شوې؟ مراده علي نشته، موږ هم هغه لټو. ورور مې له تا سره دی؟ هو سلیم ښوونکی له موږ سره دی. سمه ده زه هم درځم. ووایه چې څه شوي دي مورې.
علي ورک شوی لوري سلیم او زهرا لاړل تر څو هغه پیدا کی همدا خبره د اوس خوشاله شوې څنګه تا هم پرې خوده چې لاړ شي او ماته د هېڅ هم ونه ویلې مورې که ویلې مې وای څه به شوي وو هغه سړي ضد وکړه زما خبره یې ونه منله اوهو ښه وشول چې ما داسې چلن وکړه خپله به وشرمېږي کله چې بیرته راشي بیا به هر څه زموږ په خوښه کوي دا څه مراته ګوره او ویې ویل راځم بیا هرومرو راځي لوري که څو شیبو کې رانشي نو د دې کار سزا به لومړی تا ته درکم پوه شوې پولیسو ته به خبر ورکوم نه پولیسو ته خبر نشو ورکولی صحرا مېرمنې ټول ځایونه مو وکتل علي هېڅ ځای کې هم نشته پوهېږم خو د جابر په اړه ورته ووایم اوف زه څنګه دا خبره ورته وکړم حقان به له موږ سره مرسته وکړي هغه علي پیژني صحرا مېرمنې مه ژاړه راځه کښېنه علي پیدا کوو باور ولره هغه په اصل کې ما نه غوښتل تاسو ته ووایم خو جابر هم دلته چیرته دی یعنی زه ډاډمن نه یم خو د هغه په شان کوم څوک مې ولیده ومې ویل ډاډمن نه یم کیدای شي هغه به نه وي خو بیا هم باید ډېر پام وکړو ټول ځایونه مو وکتل خو پیدا نه شو ښاغلی سلیم 2 ساعته کېږي چې هغه نشته دا اندېښنې وړ خبره نه ده هغه هوښیار هلک دی مدیر صاحب ما نن شپه د جابر په څېر یو کس ولیده هغه هم زموږ کور سره د انسانانو څېرې ډېرې سره ورته دي جابر به وخت خپل هیواد ته تللی وي که بیرته راغلی وای له تاسې نه مخکې به زه خبرېدم تاسې بیا هم څېړنه وکئ کیدای شي کوم بل کس مې لیدلی وي خو علي هغه پسې راووته وروسته بیا ورک شو ستاسې په اند عجیبه نه ده زما په اند دا خبره عجیبه ده چې له یو ځوان هلک سره د یو ماشوم په څېر چلند کوئ مدیر صاحب ښاغلی حقان رښتیا وایي زما په اند موږ هسې ورخطا شوي یو زه کور کې په تمه کېږم سمه ده کیدای شي چې ما غلط کس لیدلی وي خو بیا هم تاسې خپله څېړنه پیل کړئ اندېښنه مه کوئ موږ به خپله ټوله هڅه وکړو سمه ده د خدای په امان ښه شپه ښه شپه په هره بیه چې وي له ټولو نه مخکې زه باید تا پیدا کړم جابره بې له ما نه بل څوک تا نشي پیدا کولی څه وشول پولیسو څه وویل وایي په تمه شئ هغوی ډاډمن دي چې جابر دلته نشته بخښنه غواړم خو باور وکړئ چې څېره یې ډېره هغه ته ورته وه هیله کوم تاسې هم لاړ شئ نن مو کوژده ده زه ډارېږم چې بیا کومه خبره ونه شي تر څو چې علي پیدا نه کړم چېرته نه ځم وروره ته چیرته یې ټول تا ته پته مه دي لږ پاتې اصله لیونی شي ټول فکر کوي چې ته له کوژدې تښتېدلی یې په داسې شپه تاسې دلته ګرځئ سلیم ښوونکی هیله کوم تاسې له دې ځای نه لاړ شئ هیله کوم ته له ما سره راشه جابر پولیسو ته هم ځان نه دی ښکاره کړی ټول خلک یې غولولي دا سړی هر کار کولی شي کالي له خپل ځان سره بیولی وي چټیات مه وایه سهرا علي پرته له تاهي چیرته نه ځي
خدایا اوس ته له موږ سره مرسته وکړه. زه پرته له علي څنګه ژوند وکړم؟ علي ورک شوی ته ولې نه پوهېږې؟ هېڅ ځای کې نشته. د هغې حالت نه وینې څومره اندېښمنه ده. هغه یوازې نشم پرېښودلی. ته هغوی ته یوه بهانه وکړه. څه هغومره خلکو ته څه بهانه وکړم؟ په یاد دې راوله دا ستا کوژده ده خو ته هلته نه یې. هسې هم ټول خلک خبرې کوي وروره. ګوتمی باید په ګوته شي خو ته نه یې. زه یې ورته په ګوته کړم. په هر حال ته لاړ شه. اندېښنه مه کوه، زه دلته اوسېږم. علي ځان وهلی. ته چېرته یې؟ یعنې څه چې په کوژده کې وم ته غواړې ما ووژنې؟ ستا له امله ټول خلک څومره وارخطا شول. زه اوس هلته درځم. سمه ده. کوژده کې دی. وایي د باندې تازه هوا ته وتلی وم. تاسې نه ډېره بخښنه غواړم. استغفرالله. شکر چې پیدا شو. حالا نو مخکې له دې چې اصلي ته غوسه ورشي باید لاړ شو. راځئ. اندېښنه مه کوه، اوس به سلیم هم راشي. غلی شه مورې، غلی شه. زه ډېره درته په غوسه یم. دا کار ډېر وځنډېده. راځئ چې لاړ شو. پلاره هیله کوم. تاسې ړانده یئ که څنګه؟ هغه تر اوسه هم نه دی راغلی. خو د هغه ګناه نه ده، زما ګناه ده. زما سلیم راغی. له ټولو نه بخښنه غواړم. موږ فکر وکړه چې جابر غواړي علي وتښتوي. اصلي بخښنه غواړم چې داسې حالت کې مې یوازې پرېښودې. راځئ چې مراسم پیل کړو. حاله زر کوئ. ټول موږ ته په تمه دي. په هر حال راځئ. ښه نو راځئ چې ځو. هغه هلک وویل چې ته موټر ته پورته شوې. د څه شي موټر؟ بیا څه شوي؟ بیا وایي چې څه شوي. هغه سړی دلته راغلی و، له هغه سره وې که نه؟ هو په دې کې نو څه خبره ده؟ ولې د ټول خلک را باندې خبر کړل مورې؟ علي بله. سلام ډاکټر صاحب. سمه ده، ډېر ژر به هر څه سم شي. پوهېږم زه ستاسې ډېر پوره وړی یم. ښه سمه ده، اصلي سره خبرې کوم. کومه ستونزه نه پیدا کېږي. یوازې لږ څه وخت اړتیا لرو. لږې پیسې خو نه دي. پوهېږم لږ مو ناوخته که. سمه ده، هڅه کوم. مننه د لیدو په هیله. درانو میلمانو، موږ دلته د خپل زوی سلیم او خپل لور اصلي د کوژدې مراسمو لپاره راغونډ شوي یو. موږ د مور او پلار په توګه خپل اولادونو ته تل خیر غواړو. له خدایه غواړم چې دا پرېکړه د دواړو ځوانانو په خیر وي. خدای دې هېڅوک هم یوازې نه پرېږدي. د ټول عمر خوشحالي ورته غواړم. بیا دې هم دواړو ته مبارک وي. بسم الله.
وګوره دې ته وګوره د لستوڼي مار دی څېرې ته یې وګوره څومره خفه ولاړه ده البته هغه سړی له لاسه ووته ته په کوم جرأت د دومره خلکو منځ ته راغلی وې جابره ډېر مې پام وکړ هیچا ونه لیدم اوف مورې بس دی له ماښام راهیسې همدا یوه خبره کوې لږ چکر مو ووهه دې کې څه خبره ده زویه ته ولې نه پوهېږې پولیس هرې خواته دا سړی لټوي که دی تا سره یو ځای وویني پوهېږي چې څه کېږي تا به هم زندان کې واچوي وامې د چوي مورې دی زما پلار دی زه د ده لپاره هر کار کوم داسې ده یعنې د پلار لپاره د بندیخانه هم په ځان منلی شي ښه که ته بندي شي بیا به زه څه کوم زه به څنګه ژوند وکړم زما په اړه هېڅ فکر نه کوې مور دې رښتیا وایي هغه ډارېږي چې تا ته کوم زیان ونه رسېږي حق لري میندې له پلرونو څخه ډېرې احساساتي وي مور دې مه خفه کوه مورې بخښنه غواړم تا سره ډېره مینه لرم زه نه غواړم تا خفه کم خو که یو ځل د هغه خبرې واورې او یو چانس ورته ورکې کیدای شي ته هم باور وکړې زویا ما هغه باندې ډېر باور درلوده خو هر ځل یې زه رسوا کړم او یوازې یې پرېښودم زه هغه له تا نه ډېر ښه پېژنم ستا په بیرته بیولو سره به هرومرو کومه لویه ګټه ورته رسیږي ځکه در سره دومره ښه چلند کوي نه د بیرته تګ په اړه یې درته څه نه دي ویلي نه دي ویلي چې راځه ځو زویا زه یوازې هڅه کوم چې تا وساتم ته زما هر څه یې هیله کوم په ځان پام کوه اجازه مه ورکوه چې تا وغولوي باید دکان ته لاړه شم ناوخته شوې تا سره ډېره مینه لرم سهار په خیر سهار په خیر دکان ته ځې هو زه هم هماغې خواته ځم که غواړې یو ځای به لاړ شو ته دې صحرا ته وګوره دا خو ټولو وپېژندله اوس کار لرم وروسته دکان ته ځم ښوونکیه او د پرون شپې لپاره ډېره بخښنه غواړم هر ځلې تاسې ته جنجال جوړوم ډېره مننه کوم هیله کوم همدا شالي روغ پیدا شو نور څه مهم نه دي ډېره ښکلې کوژده وه بیا دې هم مبارک وي تل خوشحاله واوسئ